السلام علیکم ګران کتونکو. نوید بهزاد مردان نیوز ون سره ستاسو خدمت کې حاضر شم. امید ساتم چې روغ جوړ او خوشاله به. قدرمنو، د بجلی بربند تارونو ځان ساتل پکار وي. همدغسې یو ناوړه پیښه په تخبه عمر آباد کې مخې ته راغله، چېرته چې یو مور او د هغې د 10 کالو بچی د بجلی د کرنټ د لګېدو په وجه باندې په حق ورسېدله. ګرانو کتونکو، واقعه چې کومه وه هغه څه داسې مخې ته راغله چې کله دغه مور او زوی بجلی ونیسله او د دغې اطلاع ریسکیو 1122 ته ورسېدله، نو هغوی ډېر په ټایم باندې راغلله، ولې بیا هم په دې درمیان کې 10-15-20 منټ لګي څنګه چې تاسو ته پته ده. او دغه دوران کې پکار وي فوري طور باندې چې د دوی چې کوم کس بجلی کرنټ هغه ته ورکړي نو د هغه دړکن بهالول پکار وي او هغې سره سره د هغه د سا عمل چې کوم دی دغه بحال کول پکار وي، ځکه چې د بجلی کرنټ سره دغه دوه عمل چې کوم دي یعنی د زړه دړکن او سا اخیستو عمل دغه متاثره شي، نو دغه په مصنوعي طریقې باندې بحالول پکار وي، څه چې CPR هم وي. خو که چېرې دغه نه وي نو دله مطلب که بالغ وي، عمر یې د 15-16 سال نه سیوا وي، نو د سا عمل او د زړه دلکن بهالولو لپاره دله په سینه باندې په دواړو لاسونه دومره زور پکار وي چې په یو منټ کې 2 ځله د سینه چې کوم ده نو هغه پریس شي او بیا خپل ځای له راشي. دا هم پکې ډاکټران بعضې ټایم کې وایي چې که علامه کدی سره چجې ماتې شولې نو د هغې علاج کېږي، خو د دغې بیا نه کېږي، ځکه چې که چېرې دا عمل په دغه لومبني 10-15 منټ کې ونه شي نو د مرګ واقع کېدی شي. یعنی دغه یو طریقه ده چې د ژوند بچ کړی شي. څنګه چې ما تاسو ته وویل ریسکیو 1122 ته خبر وشو، ریسکیو 1122 راغلله، هغوی چې کوم د CPR کومه طریقه ده یعنی مصنوعي طریقې سره د ساه اخیستو عمل بحال کول او هغې سره سره د زړه دړکن بحالېدو دغه پروسس چې کوم هغه هغوی شروع کو. هغه فرسټ ایډ دی ته ولګېدله. دغه زنانه چې کومه وه کومه چې د عبدالوهاب کور والا وه او دغه ماشوم چې کوم نوم نوید عمر یې 10 کاله و، هسپتال ته د رسېدو نه مخکې په حق ورسېدله. ګران کتونکو، دې ټایم کې به زه دا یو خبره بله هم وکړم. کله چې زمونږ په کورونو کې داسې واقعه راشي چې یو کس بجلی ونیسي، نو هغه خلک چې کوم ځای کې کچه خوری هغه ځای وکني او هغه پکې خښ کړي او ګمان یې دا چې د دې سره به د ده نه د بجلی دا کرنټ چې کوم دی دا وځي، نو دا بالکل فرسوده طریقه ده او د دې د بجلی سره او یا د بجلی د کرنټ وتو سره هیڅ تعلق نشته. ریسکیو 1122 والا ډاکټرانو او څومره چې په طب پوه خلک دي هغوی د دې نه انکاري دي او هغوی وي چې دا عمل چې دی دا بالکل نه وي پکار، بلکې که عمر یې د 10-15 کالو نه سیوا وي نو هغه له په دواړه لاسه په زور زور سره سینې له زور ورکول پکار دي بار بار، او دغه عمل له 7 منټه وشي انشاءالله د هغه دړکن چې کوم دی هغه به هم بحال شي او د هغه د ساه اخیستو دا نظام به هم بحال شي او هغه به د مرګ د خولې نه راوځي. ولې د دې په ضد باندې که چېرې دغه ماشوم وي، ډېر زیات وړوکي ماشوم وي، نو بیا په 2 ګوتو سره د هغه سینې له دغسې زور ورکول پکار دي. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. خبره مې هم په دغه کول غوښتله چې کله د بجلی کرنټ ولګي نو دغه عمل پکار وي چې په دغه موقع څوک هم موجود وي تر هغې دمه پورې تر څو ریسکیو والا راغلی نه وي او یا ډاکټر ته تاسو رسولی نه وي. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو، چېرته چې هم یې ښاد او آباد اوسئ. تلوي الله په امان. شپه مو په خیر.